خلق نه مخکې د خالق په مخلوق باندې علم ضروري دی که نه ضروري ښه نو چې د ممکناتو لپاره د خلق نه مخکې وجود نشته نو علم د الله تعالی څنګه ور باندې راغی که د وجود نه مخکې ور باندې علم راشي نو بیا خو تعلق د علم بالمعدوم ده نو دی وایي چې نه دغه خلق په همدغه علم اجمالي باندې بنا ده او علم اجمالي د ممکناتو دا متحد دی د ذات د الله تعالی سره نو ذات د الله تعالی خو د خلق د ممکناتو نه مخکې هم وکنه نو ځکه دی وایي چې بنا دی په دغه علم اجمالي باندې هغه امر او شان د چا د جعل د خلق ویږي ووجود تفصیلی او د ممکناتو لپاره بل وجود تفصیلی دی یمتاز به چې ممتاز ګرځي په سبب د وجود تفصیلی سره کل واحد منها هر واحد د ممکنات عن الاخر د اخرنا او هي د ممکنات په دقه وجود سره معلوله له تعالی معلولات بچاري الله تعالی دې باندې رسول حاضرة عنده حاضر دي د الله ته بذاتها په اعتبار د خپل ذات سره لا بصورها نه په اعتبار د ذات سره علم حضوري دی کنه علم حضوري خو بغیر د واسطې د چا نه وهذا علم تفصيلي دا علم تفصيلي دی لها مراتب لها دا علم تفصيلي دی لها په دې ممکنات باندې مرتب على العلم الاول مرتب دی په چا باندې وکنه ځکه مخکې مونږ ویلي چې علم تفصيلي شرط د انکشاف ده او علم اجمالي چې مبدا د انکشاف ته نو ځکه علم تفصيلي پاغي باندې مرتب ده وعلم انفعالي نو دې ته علم انفعالي وی ولي یستفاد من وجوده هل ته ما درته ویلې کنه ځکه دې استفاده د چا نه کیږي د وجود نه کیږي دا په چا باندې بنا ده چې کله ممکنات موجود شوي نه وي نو د وجود نه مخکې علم تفصیلي ور باندې شته نه فعلمه هذا بالكل بعد ذاته غرض د شارح قاضي په دې عبارت سره هغه د فدی اعتراض فارابي باندې اعتراض پیدا کیږي شارح قاضي دغه اعتراض د کوي فارابي د سی وی و علم د الله تعالی په ممکناتو باندې دا ورستو دی د علم د الله تعالی نه په خپل ذات باندې فارابي دا خبره کوي علم د الله تعالی په ممکناتو باندې دا ورستو دی د علم د الله تعالی نه په خپل ذات نو چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې دا ورستو شو د علم د الله تعالی نه په خپل ذات باندې نو په دې باندې اشکال پیدا کیږي چې علم خود الله تعالی صفت کمال ده نو په مرتبه نو کله چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې لا راغلی نو او علم په خپل ذات باندې وو نو دغه وخت کې خو خلود ذات د الله تعالی د صفت کمال نه راغله کرانه راغله کنه او خلود ذات د الله تعالی د صفت کمال نه دی صحیح نو دی جواب کوي چې مولا صاحب دغه علم فارابي چې دا خبره کوي چې علم په ممکناتو باندې دا وسو د علم د الله تعالی په خپل ذات باندې علم تفصیلی خي او علم تفصیلی صفت کمال نه ده صفت کمال علم اجمالی ده او علم اجمالی چې د عین ده د ذات د چا سره ګور ورته دی څه وایي فعلمه علم د الله تعالی هذا دق علم کوم علم هم دا علم تفصیلی ده کنه بالکل په کل ممکناتو باندې بعد ذاته یعنی ورستو د ذات د الله تعالی نه ده هذا سره جواب وکوخه وعلمه هذا بعد ذاته علم د الله تعالی هذا دق علم چې علم تفصیلی بعد ذاته دا رسول چانه او هغه صفت کمال نه ده وبعد علمه بذاته او رسول د علم د الله تعالی نه بذاته په خپل ذات باندې علم تفصیلی بعد علمه بذاته ده فكل واحد ما توغوري شارح قاضي په دې عبارت سره یو بل مسله بیانې ما ته وګورئ ګوره علم تفصیلی د الله تعالی په ممکناتو باندې دا علم حضوري ده ځکه علم حضوري کې علم عین وي د معلوم سره نو په علم تفصیلی کې مونږ ویلي دي کنه چې علم عین دی د چا سره د ممکناتو سره نو علم تفصیلی د الله تعالی په ممکناتو باندې دا کوم علم ده علم حضوري ده ولې شرط پکې موجود دی کنه چې عینیت په ما بین د علم او د معلوم کې غشته یو دویم علم د الله تعالی په خپل ذات باندې دا علم حضوري دی ولی ځکه دلته علم عین دی د چا سره معلوم سره ټیک نو شرط د حضوري د علم حضوري پکې شته کنه دا دوه خبرې اتفاقی بلې تراشه علم اجمالی د الله تعالی په ممکناتو باندې دا حضوري دا که حصولي دا که یو نه ده دې کې اختلاف دی علم اجمالی د الله تعالی په چا باندې دا حضوري دا که حصولي دا که یو نه ده دې کې اختلاف دی ویږي ان شاء الله نو دی کې د غیر شارح د شارح نه د غیر شارح رائے ده چې علم اجمالی د الله تعالی په ممکناتو باندې نه حصولی ده او نه حضوري ده ولی حضوري ولی نه ده ځکه علم اجمالی چې عین دی د ذات د الله تعالی سره نو علم عین شو د معلوماتو سره چې هغه ممکنات دي نو شرط د علم حضوري پکې شو نه کنه نو ځکه حضوري نه ده
او حصولي هم وای نه ده. ولې ځکه علم حصولي خو په واسطې د صورت سره وي او علم د الله تعالی بغیر د واسطې د صورت نه وي. نو ځکه علم اجمالي په ممکناتو باندې نه حصولي ده او نه حضوري ده. دا د چا رایه ده؟ دا د غیر شارح رایه ده په دا دریم قسم کې. خو د شارح قاضي رایه دا ده چې نه، علم اجمالي د الله تعالی په ممکناتو باندې دا حضوري دی. ولې ځکه علم اجمالي کې علم عین دی د ذات د الله تعالی سره، خو دا ممکنات چې دي که نه، ممکنات دا هم په اعتبار د وجود اجمالي سره عین دي د چا سره؟ د ذات د الله تعالی سره. نو بالواسطه عینیت راغی که را نغی. علم اجمالي د الله په ممکناتو باندې عین دی د ذات د الله تعالی سره، او ممکنات په اعتبار د وجود اجمالي سره متحد دي د چا سره؟ هم د ذات د الله تعالی سره. نو بالواسطه پکې چی راغی؟ هغه شرط د علم حضوري راغی که را نغی چې هغه عینیت او اتحاد ده. پوه شوې؟ نو ځکه دی وایي فکل واحد من النحوین، هر واحد د دې قسمینو نه چې اجمالي او تفصیلي د علم حضوري دی له تعالی الله تعالی لره لا ارتسامي یعنی حصولي نه ده. وما هو صفة كاملة له تعالى هو النحو الأولي. غرض د شارح قاضي د فدوی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده چې علم تفصیلی خو عین دی د ممکناتو سره. علم تفصیلی چیه ده؟ نو چې علم تفصیلی عین شو د ممکناتو سره، او علم د الله تعالی صفت کمال ده، نو دا خو استکمال د الله تعالی راغی بالغیر. کمال د الله تعالی راغی په چا سره؟ بغیر سره چې ممکنات دي. نو دی جواب کوي نه، چې علم تفصیلی عین ده د ممکناتو سره، خو علم تفصیلی صفت کمال نه ده. کوم چې صفت کمال د علم اجمالی د عین دی د چا سره؟ د ذات د الله تعالی سره. ٹھیک ده؟ کوم چې صفت کمال د عین نه دی د ممکناتو سره، کوم چې عین دی د الله، کوم چې صفت کمال د عین نه دی د چا سره، او کوم چې عین دی د ممکناتو سره، هغه صفت کمال نه ده. وما هغه علم هو صفة كاملة، چې هغه صفت کامله د الله تعالی ده، هو النحو الاول. هغه کوم قسم ده؟ فتفكر في هذا المقام، في هذا المقام، فکر وکړه په دې مقام کې، فإنه ذکر دا مقام من مزال للأقدام، دا هغه ځای د ښویېدو د قدمونو دی. من مزال للأقدام څه معنی؟ دا ځای د ښویېدو د قدمونو دی. لکه ارسطو، افلاطون او دغه شان شیخین ابن سینا، ابو نصر فارابي، هغوی وایي چې علم د الله تعالی حصولي دی په ممکناتو باندې. لکه دی وایي د ده په نسبت باندې د هغوی قدمونه ښه شوي. پوه شو ورباندې؟ بس